السلام علیکم لالا خی برابر ټیک ټاک کم ځای کې لکه لالا دلته هغه منشي سپینګیری نه دی هغه سرګونډې اړولې دي او یار هغه پولیس بولې ته راشه داسې کار وکړه چې هغه لا ضمانت وکړه چې اوس دې تاڼې نه راوځي یاره اوس هغه قصه ختمه شي غټه لانجه جوړه شوې ده. وعلیکم سلام وروره ښې برابر خیر طبیعت ښه دی ټیک ټاک یې د حاجي صاحب د مالي هغه حاجي صاحب دی الله پوه کړي بس خو دغه دی ده خو ډېره غټه غلطي کړله ما رابطې وکړې خو دغه دی چې ده پیشکونډۍ اړولې که سرکونډۍ اړولې دا تپوس وکړه. پیشکونډۍ هغې ته وایي چې خپې اسمان ته شي او تنه په ځان نه واړوي او سرکونډۍ هغې ته وایي چې سر یې ښکته شي. نو که سرکونډۍ اړولي نو دا کیس ډېر سخت دی او که پیشکونډۍ اړولي نو خیر په دې کې بس څه نه څه وکیل صاحب سره اوس زه لګیا یم په هغې کې بحث کوو صحیح ده. لالا سرکونډۍ دي پیشکونډۍ نه دي خو دغه مسله ده بیا به تا له موږ څه خبره نشته لیکلې به درله درکړو خو ته راشه اوس دا لانجه ختمه کړه مړه شینه غټه خیمه جوړه شوې ده. صحیح ده وروره صحیح ده دغه دی د سرکونډۍ ته ووایي سرکونډۍ خو ډېرې خطرناکې دي دا اوس پیشکونډۍ وی نو وکیل صاحب وایي چې دونه څه خبره نه ده او مونږ به دغه کې هم څه دغه کوو وکیلانو سره که نه هغو سره خبرې مبرې پکې کوو څه قانوني لار به دې له ګورو خو داسې وکړه چې هلته عدالت کې ورته خیال کوئ چې پولیسو مخ کې او په عدالت کې نورې د سرکونډۍ وانهړئ که نورې واړولې دا یوه خو خیر دی یوه خیر دی خو که نورې واړولې لکه بیا به مسله ډېره خطرناکه شي او د ده به بیا ذموار او د ده به غټ دغه یي ذموارۍ او د دې به ذمواري به هم کوئ تاسو ځکه چې بیا یې سرکونډۍ واړولې دوباره نو بیا د ده رازادېده نشته پورې نشي اړولی زامن یې ورته ناست دي او ته راشه اوس صرف دا خبره وله ختمه کړه چې دا سړی وځي او زامن یې ورته ناست دي هغه څه خبره نشته هغه وایي چې نور دغه نشي کولی خو چې صرف اوس د دې لانجې نه وځي.